یو مجسټریټ ته یو کیس پیش شو، انګریز مجسټریټ آرډر وکړو چې 2 کاله مې قید کړي. هغه ملزم ویلي 2 کاله یې قید کړم، ویلي او دې ملزم دې مجسټریټ ته د ښځې کنځل وکړه، چې کنځل یې وکړه اسټینوګان پې راپاڅېده، چې راپاڅېده چې دا دې څه وویل، دې نه ونیو. چې وینیو هغه انګریز ورته وایي چې نو څه چلو شو؟ وی جي تا ته د ښځې کنځل وکړه، وی د ښځې کنځل یې راته وکړه، ویلې او ویل امپاسبل زما ښځې ته د ده ورتله ناممکن دي. شیز از لندن، زما ښځه لندن کې ده، دا د سپېره بچی نشي ور رسېدی. د اخلاقو ته وګورئ، دا اخلاق خو زمونږ په کار دي که نه، دا د انګریزانو خو نه دي په کار که نه. تاسو پښتانه وګورئ که خدای پاک هم دا د چرګو په مرض مړه کړي، هره ورځ سره پلانې وویشتو. ولې وویشتو؟ ویل په ډکه اجره کې راته ووایي چې غول مه خوره. نو څنګه به مې نه ویشتو؟ نو خدای دې کور دغه پلار روان که چې درته یې ویلی وی چې غول وخوره، نو بیا به دې نه ویشتې. او چې تا ته یو سړی ووایي چې غول مه خوره، ورته وایه زما دې زهر شي ته یې وخوره، بس خلاصه شو خبره. او جګړه به نه د پښتنو ټول مرګونه په دې کې. دی خوا وګوره، بیا چې په 302 کې تاسو چارج شئ، نن د امام حسین یاد تاسو کوئ، شیعو کې د امام حسین څه دي او سنیانو کې څه دي، تاسو کې د ابوبکر څه دي، د عمر در کې څه دي، د عثمان در کې څه دي. هغه ورځ په یو میټینګ کې راته یې وایي چې اسی ته حسین دی عاشقه، مال آرام ته بیٹھ. ویلے کیوں؟ مالے شکل نو ته ذرا دیکھ، اپنے شکل نو دیکھ ذرا، آرام ته بیٹھ. نہ تو عاشق ہے تے نہ اسی عاشقہ، ټول نسته ډمان کړي. تاسو وایي په ایمان دا ناست چې دا دې وخت کې ګناه د نواز شریف او د صدر صاحب ده، او کنه ګناه د دې قوم ده چې دا زما مخې ته ناست. دا خلق دې سټیج ته تاسو رسولي دي. دی خوا وګوره، کومه ښځه چې په خپله خوښه یو سړي ته ځان په نکاح کي، په خپله خوښه چې دا کټی زما خوښ، په خپله خوښه زه ښځه یم، ما ځان دته په نکاح او بیا ویم چې دا ښه نه دی، نو ګناه زما ده که د ده ده. نو قاضي صاحب ته خپل تقریر کې تبدیلی راوله، آئنده هم دا خلق کنزا. په 45 کال کې دې قوم کې خود د دوی سر ته رانغی، نه دوی کې سړیتوب پیدا شو، نه دوی د انسان او د غیر انسان تمیز وکړو. دې سرمایه‌دارو وډیراو نوابانو ارباپانو 45 کال دا قوم دوکه کو. نو چې 45 کال کې کم قوم پوی نشي، هغه قوم ته طوفان نوح پکار دی کنه، پکار دی ولا کنه، چې ټول لو شي. بجلیګر مولای مخ کې طوفان اغسته یو قاضي فضل الله ورپسې تاسو راپسې جدا دی یو ویډیو زم راځي ټول یو ځای را روان زي رک شي. خدای هم دی خو بس ګناه د دې قوم. دا قوم دې سرمایه‌دارو ته 24 غنټې ګډيږي، اجري ورته جارو کوي، بنگلو کې د سپو غوندې ولاړي. زما څه کار دی چې زه به د وزیر بنگلې ته ځم؟ زه وزیر چیتره نه ګڼم، چیتره وزیر به ما پسې راځي او ما ته به وایي چې ستاسو خدمت. ته به وزیر له درخواست په لاس ورځي؟ تاسو له شرم پکار. عزیزانو عرض مې داو کېنه بچه خل کېنه، ما څوک نه مړ کوي، کمر شم شهید بشم. عزیزانو عرض مې داو چې ما بیګا تاسو ته یو آیات ویلې، په دغه ټکی لږ غوندې وخت کې ځان پوی کوي، او دینه پس ماړه کې یو قصد کړی دی. ارشاد صاحب واوره چې دینه بعد به مونږه عملی جنگ نه کوو، اخلاقی جنگ بکو، او په اخلاقی جنگ باندې امریکنیم مسلمانیږي، لندنیم مسلمانیږي، روسیم مسلمانیږي، چینیم مسلمانیږي. په عملی جنگ باندې مسلمان هم کافر کیږي کنه کیږي. کم قوم چې دی وخت کې اخلاقی جنگ کوي آپ دنیا حاوی شو، مونږ عملی جنگ کوو
مونږ د یو ورځې نه بلې له بدتر بلې نه بلې له بدتر بلې نه بلې له بدتر بلې نه بلې له بدتر دی خو وګوره زما وزیر به داسې لکه عمر فاروق چې و ما دې نه پس به دا کو ټیک د امام باړو ته به زه راځم زه دوی پرېږدم نه زه به راځم زه د قادیاني ایجیټیشن چې قادیاني غیر مسلم اقلیت قرار کېده او دا ټول پاکستان چې دی اور لمبه وه د بازی خیلو قادیانان په یو انجمنو د هغې په هغې کې راګیرو او ګیر چاپیر ته خلیل مومندو معاصره کړې وه ما ته دلته ډیپټي کمشنر صاحب او چیف سیکرټري وویل چې دا به څه کېږي ما زه ورځم ویل ته څنګه ورځې مال اخلاقي جنګ کوم تر اوسه کال دې کوڅه کې 15 کسه مړه شو څه توره مه کړه د پردی مور بچی مړه کړه څه تمغې درته ولګېدې نور تاریخ به درته اوس نه بیانوم ما ته ستاسو هغه 3 کسو نه ځان نه پټېږي ځان پیژنئ دا رستو ډاکټر نه دایي نه او ملا نه ډاکټر او دایي دې په ژوند پرتوګ وباسي ودې ګوري او ملا دې په مړتوب سنبی وګوري ملا نه څه شی پټېږي ما ته پته ده راوړئ 14 قرآنه چې په سره لاندې باندې لاس کېدو چې په دې کال کې څه وشو په ما متعلق زه د دې یارې اوس راغلی یم والله ما بیګام ټوله شپه شبګیر کړی دی تاسو چسکې مار یې دا د ښار خلکو خدای راستي که زه هم پرېږدم چې دا ژبه مې په دې خوله کې چې نم ښځې پرېږدم نه تاسو پرېږدم نم زامن پرېږدم دا بربنډې ګډې چې ګرځي که نه چې دا زه پرې نه دم چسکې وې دا د چسکو نه یریږي کې وې دیگر ملاته راتی نه دې چسکو نه دوی یریږي زه هم ګرم کړم یعنې زه اوس راتلم هم نه سخت خوب راتلم دې خوا وګورئ عزیزانو زه امیر داسې غواړم د دغه انګریزۍ پورې یو ټکی ووایي کوم ملک چې د سړي د زامنو ملکي چک شه د سړي د زامنو ملکي داسې